حسن صاحب د ایران او امریکای ترمنځ معاهدې لپاره پاکستان کوششونه جاری ده. اوس دا اطلاعات راغلي دي چې پیروز باندې یو ځل بیا پاکستان کې ټاکس کې دی شي. لا حتمی اعلان نه دی شوی چې په کوم ورځ به کوم تاریخ به، خو اطلاعات داسې راغلي دي. څه پیشرفت روان دي، څه اطلاعات دي تاسو سره، څومره نظر دی په دې باندې تاسو؟ مننه. ګوره تحسین، یو خبره خدا ده چې ما ته خدا ښکاري چې ډېر څیزونه شوي دي. لکه پرونم تاسو به د ډونالډ ټرمپ چې کوم بیان و هغې کې هغه ویلي و چې لکه زیاتره څیزونه چې دي د معاهدې هغه فاینل شوي دي، صرف یو څو دي لکه هغې کې دا نیوکلیر انریچمنټ دا مسله ده، د فریز فنډ چې کوم دي منجمد فنډ دي د هغې مسله ده، او دغه شانتې په ایران باندې د سینکشنز چې کوم دي هغه به لرکو، نو څنګه به لرکو، یو ځای به لرکو که په قلاره به لرکو، د دې مسله ده. نور وی زیاتره خبرې اترې شوي دي او ما په خیال خبره دم داسې اوس دا نن پرون خبر راغی د تاسو ته پته وه چې پاکستان فیلډ مارشل عاصم منیر صاحب څوک چې ډېر کامیابۍ سره روان دی دغه ملیټري او کنونشنل ډیپلوماسي مکس کړې ده. نو پرون داسې ماښامي کې تاسو ته پته ده خبر راغی چې یاره د سټیټ اف هرموز چې کوم دی د عباس اراغچي هغوی ټویټ و چې یاره لکه مونږه کوله وکړو او یکدم چې کوم دی تیلو په مارکیټ باندې هم فرق پرېوته. بیا شکریا ایران د پریزیډنټ ټرمپ د طرف هم بیان ناغی او لکه ټوله شپه پې خلکو ډېر ښه شخون وه، خبره وشوله یاره دغه روانه ده او نږدې ده او معاهده وشوله، اوس پکې څه پاتې نه دي، اوس بس اسلام آباد کې تیارې روان دي. خو دا هم یو حقیقت دی چې اسلام آباد کې اوس هم تیارې روان دي او داسې ده چې د یو غټ ایونټ لپاره تیارې روان دي. خو په دې کې بیا نن چې دا خبر راغی داسې ناوخته ټیم کې، نو هغې کې دا ووایي چې یاره سټیټ اف هرموز یې دوباره بند کړه، ځکه چې امریکې هلته کې هغه د هرموز چې کوم بلاکېډ و هغوی وایي چې دا به لایي تر کومې پورې ایران سره مکمل معاهده نه شي. نو ایران هغه خبره واپس واخیسته. خو دا ده چې ما په خیال معاهده تقریبا دا 3 ورځې چې دغه هلته کې تېرې کړلې، فیلډ مارشل هلته کې تېرې کړلې، نو ایرانیانو کې دننه اختلافات وو. دا هغوی چې یو دا ایکسټریمسټ کم دا آی آر سی جي والا دي، دا ریولوشنري ګارډز والا دي، دا پاسداران انقلاب چې ورته وایي، او دا نور دا ریفارمسټ چې کوم دي په دوی کې یو دغه چلیږي. خو دا ده چې زما خیال دا دی چې په هغې کې فیلډ مارشل کافي کار کړی دی او کافي حده پورې هغوی دواړه په دې چې ګوره جګړې نه څه نه جوړوي، یوازې که بدماشي کوئ او هسې وایه نو نور به هم ځان خراب کې او څه د سره شته نه تباه یې کړلی، غرق یې کړلی، اکانومي مو چرته لاړله، فوج مو نشته، ایرفورس مو نشته، نیوي د لټوله ګډه وډه کړه، دغه یو څو توغندي دي د پټې نه راولې وخوه. نو دو ته ما په خیال ښه صفا خبرې کړي دي چې ګوره په دې باندې نه کېږي. تاسو راځئ چې خبر او دې ټیم کې تاثر دا دی چې امریکې جنګ بایللی دی، نو چې بایللی دی بهر خلک تاسو سره د خلکو سیمپتیز دي، نو راځئ چې کینو نو هغوی تیار شوي وو. خو اوس دا بیا پکې دا خبر راغله چې یاره سټیټ اف هرموز دوباره بند کړي دي. خو دا دومره غټ دغه ماته نه ښکاري، دا صرف هغه پوسچرینګ دی او عوامو ته چې کوم دی لکه یو دغه ورکول کېږي چې یاره ټینشن مه اخلئ، مونږ دونه په اسانه باندې نه منو. دغه شانتې امریکا هم وایي چې نه مونږ لا بلاکېډ نه ختمو. نور زما خیال دا دی چې یاره داسې د پیر د ورځې پورې یعنې د ګل او د نښې ورځې پورې زیات امکان دی، ځکه چې ستا رپورټس خو دا هم دي چې پاکستان ته ټیمونه راغلي هم دي، کوم چې ټکنیکل ټیمونه دي هغه هم دي. او نن خو یو خبر دا هم و چې لکه تاسو خو دا پته د اسلام آباد کې د تېرې 15 ورځو راسې سکیورټي ډېره هائی الرټ ده، هیڅ قسمه دغه په هغې کې نه دی ریلیکسیشن نه دی راغلی. خو څه رپورټس دا هم دي چې یاره د پریزیډنټ ټرمپ چې کوم سکیورټي دغه دی هغوی هم اوس دې کې څومره حقیقت دی، خو بعضې دغه داسې دي چې یاره هغې سکیورټي دپاره هم تیارې شروع دي. حسن صاحب دا هم ویل کېږي چې کوم معاملات دي د ایران او د امریکې ترمنځ ډېر پیچیده دي، یو مذاکرات دوو کې د هغې حل کول ممکن نه دي. ستاسو په خیال څومره تیاری شوی دی دا کوم بیک ډور رابطې چې روان دي د وزیر اعظم فیلډ مارشل چې کومې دورې دي، آیا دا مذاکرات دا حتمی چې کوم معاهده ده دا به په دې دویم راوند کې وشي که نه جنګ بندۍ کې به توسیع کېږي او دا مذاکرات به لا هم جاري وي، مختلف مرحلو کې به کېږي؟ ګوره تحسین، د امریکې او د ایران دا مسله چې کومه ده دا د یو میاشت دوه میاشتو یو کال دوه کالو نه ده، دا تقریبا د یو کم 50 کالو مسله ده. خبرې پکې ډېرې دي، بالکل ستاسو خبره ټیک ده. وګوره کله چې اسلام آباد ته په 11 د اپریل باندې د ایران نه 2 ډک جهازونه راغلل او 1 کسانو او دغه شان د امریکې نه، نو دغه کې صرف کالیباف او عباس اراغچي نه و،
په دې کې ډېر د هر ډپارټمنټ خلک تقریبا 71 دغه پورې شان د کسان وو. امریکا نو زیات امکان دا هم دی چې ویل کېږي چې ډېر څیزونه مخکې نه د هغې بلوپرنټ تیار وو، هغې باندې بس یو نوک جونک لټي کولو چېرې لکه هغه کاما اور کولن اور فل سټاپ وغیره هغې ول سیټ کولو. او بله ته دا یم چې کله لکه په د اتوار په ورځ یعنې بیا چې کله په 12 تاریخ باندې دغه لاړه جې ډي وینس لاړه ورسره ماښام کې چې کوم دی د ایران ټیم لاړه، نو په دې چې ټیکنیکل کسان وو نو بعضې رپورټ دا دی چې هغوی پاتې شوي دي، هغوی اوس هم اسلام آباد کې دي. نو دې کې یو څو څیزونه دي چې هغې باندې ډیبیټ غواړي، لکه تاسو ته مو وویل انریچډ یورینیم ایران دې ته تیار دی چې دا ډسمنټل کوو، خو څنګه به ډسمنټل کوو اوس په دغه باندې خبره ده. امریکا وایي چې مال یې راکړه، ایران وایي چې نه تاله نه درکوم، دلته روس وایي چې مال یې راکړه، دلته ته مونږ وایي چې زمونږ سره یو سیفټي بینک دی مونږ به په هغې کې کیدو. ټیک شو، ایران وایي چې نه دا به زه په خپله ډي انریچ کړم، دا به زه 3% ته واپس راولم، او دا به زه په خپل فیول ریاکټر کې به زه فیول استعمالوم. دا یو مسله ده. دویمه خبره دا ده چې ایران وایي چې ما ته به ته 28 ارب دی که 27 ارب ډالر چې دی دا به ما ته راکړې، دا کم چې د دوی هغه فنډ دي د هغې نه، هغې باندې خبرې کېدله تاسو ته پته د هغه 20 اربو ته رالله. صحیح ده. اوس یو بل پوینټ چې دی چې هلته کې ټینشن روان دی هغه دا دی چې د نیوکلیر پروګرام د ایران چې دی دا به د ټول عمر دپاره ایران نه کوي. ایران وایي چې نه ټول عمر دپاره نه، تاسو ما باندې 15 کاله پابندي ولګوئ چې زه به څه نه کوم. امریکې ورته وایي چې نه 20 کاله به یې د باندې، مطلب دا دی یو فګر راغی. نو سم ویر 10-15 کې به چې کوم دی مطلب دا نو دغه شانتي سینکشن به لرکو، دا به څنګه لرکو. خو دې کې بله غټه خبره چې کومه ده هغه دا ده چې په دې خطه کې کوم نان سټیټ اکټرز دي چې ایران فاینانس کوي، چې هغه حزب الله دی، هغه حوثیز دي، او هغه چې کوم دی حماس دی، د دوی مستقبل به څه د دوی سره به څه کېږي. نو ګوره خبرې شته، ستاسو خبره بالکل ټیک ده. دا داسې اسانه نه ده چې په یو میټینګ یا په 2 میټینګز کې به دوی کینی او ټولې خبرې دا لکه د 50 کالو خبرې دي، بیا به د روان 50 کالو پلانینګ وي، بیا به روان جنگ نه کوو، چې جنگ نه کوو نو څه به کوو. بل دا دی چې خلیجي ملکونو ته هم د ایران نه خطره ده، د ایران پوسچرینګ بسې ایران له خو به امریکې نه ضمانت ورکړي، خو د ایران ضمانت په څوک اخلي چې یاره دې به دلته کې. نو خبرې ډېرې دي او ما په خیال په هغه ډېرو وجو نه خبرې اترې روانې دي. حسن صاحب یو ډیفرنٹ انګل هم دې ته ورکولی کېږي. ځینې عالمي تجزیهګر مبصرین دا وایي چې امریکا د یو اوږد جنګ دپاره تیاری کوي، د موجوده مذاکرات چې دي دا یو ټریپ دی. لږ وخت دپاره امریکا معاهده کول غواړي، که دا معاهده وشي 1.5 کال پورې به د هغې په شا دا دي چې یو خو میډټرم الیکشن دی امریکا کې، بل انرژي کرایسس پیدا کېږي، ابنا هرمز بند شو، ګلوبل پریشر دی په امریکا باندې. موجوده وخت کې امریکا دې نه راوتل غواړي او بیا ریپوزیشنینګ کوي، اسرائیل ته مزید هتیار ورکوي، او ایران هم په دې پوه دی ځکه وایي چې موږ ته دې ګارنټر راکړی شي. دغې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ واقعي دا انګل هم شته دی، دا نظرانداز کول نه دي پکار؟ ګوره لکه انټرنیشنل ریلیشن یا تعلقاتو کې یا پالیسیز کې تحسین دې ته نشي کتلی انټینشنز ته چېرې دا څومره ښه سړی دی، څومره مذهبي دی او څومره هوښیار دی او څومره پرامنه دی، دې ته نشي کتلی. همیشه هغه ستا تیاري ته ګوري چې تا تیارې د څه کې. اوس که تا په کور کې کلاشنکوف هم ایښی دی، تا په کور کې چې کوم دی خبره 9mm هم ایښې ده، ورسره په کور کې چې کوم دی ته M16 هم اخلې او ته دا وایي چې یاره جګړې به هم نه کوو، په دنیا کې امن پکار دی او زه خو د چا سره بالکل نه کوم. ښه نو چې ته جګړې اترې نه کوې دا دونه وسله څه له راغونډی؟ نو ګاونډي له پکار دی چې بیا لږ محتاط اوسي چې یاره دا ګاونډ کې مې دا سړی دا وسله راغونډوي نو لکه د ده خو خبره یو کوي خو د ده خیالات کیدی شي، ځکه د خیالات په بدلېدو کې هېڅ ټایم نه لګي. نو امریکا که نن دا وایي یا ایران هم دا وایي، خو دا د ګوره را روان که تو ګورې نو د دې خطې چې کوم سیکیورټي آرکیټیکچر به جوړېږي ما په خیال هغه به ډېر انټرسټینګ. یو خو دا دی چې د امریکې بیسز دلته کې تقریبا 6 بیسز دي، د دې بیسز مستقبل به صحیح. آیا قطر به نور د امریکې بیسز پرېږدي؟ بحرین به پرېږدي؟ سعودي عرب به پرېږدي؟ UAE به پرېږدي؟ کویت به پرېږدي؟ که نه کوم چې گلف ممالک دي بیا مخکې بیان چې راځي بیا دغه راځي عراق راځي، لکه د شام نه چې دوی ووتله د مصر دی. خبره دا ده چې یو خو دا ده، اوس که دا ده که چېرې د دې نه د امریکې د بیسز د دوی ویکیټ کېږي نو دلته به ظاهره خبره ده د امریکې دغه ختمېږي. خو دې سره سم ته ګوره چاینیز انفلوئنس سیوا کېږي، چاینیز اکنامک انفلوئنس خو شته، پولیټیکل انفلوئنس سیوا کېږي. نو چې څومره د
چاینا بره راځي نو دومره به امریکا باندې پرشر راځي. نو زمانه د خیال چې کال دوه پس به چې کوم حالاتي چاینا به په کم پیډسټل باندې وي، په کم پوزیشن باندې وي، امریکا به چرته کې امریکا د چاینا چې وسکم تیارې دي یا وسکم رفتار سره ترقی کوي او امریکا د هغه رفتار سره ښکته روانه ده. نو زمانه د خیال چې دا علاقې چې کمی دا به د چاینیز انفلوئنس لاندې تا بحر هند شو، ستا عربین سی شولا یا ستا پرشین گلف شو، ستا د ریډ سی شو یا د کاسپین سی شولا یا د دې نه بره چې کوم دی د بحر روم چوته وي دا شولا. نو دا ټول برادي چاینیز انفلوئنس کې نو چې دا دونه چاینیز او بل چاینیز سره لینډ کنیکټډ ده. نو زمانه د خیال چې کال دوه کال پس په د امریکا دا پوزیشني چې دا به یو غټ جنگ کوم دی هغه وکړي. حسن صاحب افغانستان طرف ته برا شو، پاکستان افغانستان ترمنځ هم مذاکرات روان دي په چاینا کې اروم چې یو طرف ته هغه رابطې دي، بل طرف ته تیر وس په افغانستان کې یو بل سټوري مخې ته رااله. سټوري دا چې یو پخوانی سابق کمانډر طالبانو معتصم اغاجان هغه د افغانستان د طالبانو خفیه ایجنسی گرفتار کړل او الزام په غداري چې هغه د پاکستان او د افغانستان د علماو یو پلیټ فارم جوړو چې د کشیدګۍ کمولو لپاره د دې په شاسې د داسې سټوري ده. ور یو خو ډېر اهم ډیولپمنٹ څنګه چې تاسو روم چې روان دي، روم چې سره سره د افغانستان د طرفه باجوړ کې ځای په ځای باندې چې کم دی بارډر وایلیشن کیږي. خو خبره ده چې تر اوسه پورې پاکستان کې یو خو هغه د وایلنس کې ډېر کمی راغلی دی، هغه حمله چې کوم بکیدلې ک تاسو ګوره هغه کافي حد پورې کمی شوی دي. دا یو پوزټیو خبره ده او ښکاري داسې چې طالبان دې ته آماده شوی دي چې د پاکستان خلاف ته د افغانستان خوره استعمال نشي. معتصم اغاجان چې و دا یو ډېر اهم شخصیت و، دا د طالبانو په تیر دور کې چې دی دا د یو خدای مولا عمر محمد عمر صاحب چې کوم دی دا ډېر خاص کاسو. یو دویمه خبره ده چې دی په غړمبي ګورنمنت کې چې کوم دی دا وزیر خزانه هم د وزیر مالیاتو کو وزیر خزانه هم، بل دا دی چې دا د مولا یعقوب استاد دی. لکه تاسو خیال دا مولا یعقوب د اماراتو نه په خپل جهاز کې چې کوم دی افغانستان ته راوستي دي، د راوړو لکه د هر قسمه دغه ورکړي. اوس دا خبرونه چې کوم دي دا افیشلی دا کنفرم شوی نه دي. خو ظاهره خبره ده چې خبر راغلی دی نو اوسه پورې کچری دا دروغ وي نو معتصم آغا سے بعد د تردید کړو، په خپل به تردید کړو، نو هغه تردید هم نه دی کړي، نه چې کوم دی افغان ګورنمنت د دې تردید کوي او نه تصدیق کوي. نو دا یو خبره ده. خو دې باندې ما په خیال د افغان طالبان چې کوم دی هغه بل داسې کس نه غواړي چې یاره هغه د یو د پاکستان سره یا خاص کر د علماو دا چې کوم فیلډ دی یا دا کوم ډومین دی دا کوم کانسټیټوئنسي دا چې دې کې د آغا سره لري، هغه په دې حواله سره ډېر بل هغه موومېنټ نه غواړي. تحریک چیرې سو کس تر مخ کې شي هر څه چې کېږي دا په سرکار دغه د لاندې کېږي. نو د دې مطلب دا دی چې سړی نیولې دی ځکه چې ډېر اهمو کسانو لکه کوم جرنالستانو چې دا خبر ورکړ نو هغه دا نه دي چې لکه اورډینری نه ټیک ټاک سینیئر جرنالستان دي، افغان جرنالستان دي، هغه باندې ته اعتبار کوي شي. نو نیولې دی خدا دې چې پبلک کړي نه دی. اوس په دې کې به د مولا عمر یعقوب عمری چې کوم دی داغه بس سټانس پسې پکې ولې نیولې دي، کنداریانو نیولې، حقانیانو نیولې، کجیریای نیولې دي، دا خبرې نشته. خدا دا د دې نه دا پته لګي چې طالبان خپل باندې یو کمزوري رژیم دی، هغه معمولی غونټه کې ډایسنټ چې کوم دی هغه نشي برداشت کولای، نه داسې بل څوک برداشت کوي شي چې هغه د علما راغون کی یا د بل څوک راغون کی هغه د دې تحریک خلاف چیرې لکه یو کس د مخ کې نشي چې 50 کسان ځان سره یو ځای کې وي چې زه یو کار کوم، هغه د دې شي نه یریږي او دا د هغه لپاره غټ یاره سبب دی چې د بل تحریک شروع کی. نو د دې د وجه نه هغه افغانستان کې هیڅ قسمه داسې اکټیویټیز نه پریدي چې دا هغه نه دا اندازه لګي چې دا کس په سبا لسته کسان ځان سره را یو ځای کې ورapاپسي. خاصن صاحب یو اخري سوال، کوم وګورو چې کله نه اپریشن غضب للحق شروع شي د پاکستان کې ترهګری کاروانو کې کیمرا غلې ورسره مذاکرات هم شروع شوي دي، آیا دا کاروان د اپریشن په وجه باندې کمی شوي دي، ټي ټي پی ته نقصان رسیدلی دی کنه په مذاکراتو کې دا خبره شوې ده او ټي ټي پی چې کوم دی د افغان طالبانو دې ته رضا کړی دی چې هغوی خپل کاروان کمی کړي یا د افغانستان خاوره پاکستان خلاف نه استعمالوي؟ ګوره مخکې چې به کله افغان طالبانو سره خبرې شروع شولې نو دلته به په تشدد کې سیواوالی راغی. خو دې ځل د پاکستان ویلي چې خبرې کوو خو اپریشن غضب للحق پر رواني که ستاسو د طرفه ډس کېږي مونږ به غټ ډس کوو بلکې دوه ډزې به کوو، ښه په دغه سره بیا کوو. زما خیال
دا او بل د خبرو شروع ځکه چې پاکستان خو ډېر وخت خبرو ته نه تیارېده. کله چې تاسو ته پته د قطریانو کوشش وکړو، سعودي عرب کوشش وکړو، ترکیانو کوشش وکړو، نو پاکستان وی چې تر څو پورې دوی پوزا په دغه نی راخکلی چیرې د نی ویلي او د افغان خوره باندې استعماليږي او موږ ګارانټي نی راکړي، موږ هیڅ قسمه خبرې نه کوو. دغه تقریبا 3 هفته یو ورځې چې کوم دی په افغانستان باندې هغه بمباري وکړه د دوی هغه کوم چې انفراستراکچر او کوم چې پاکستان دا وی چې د ملټری لپاره استعماليږي، سپورټ لپاره استعماليږي، هغه ول بالکل ختم کړي. دوی بالکل د کور نه شو راوته، دوی مجبوری و، دوی کله سعودي ته به کله ترکیه ته وي، اخره کې چانی ته وي چې تاسو راشه مونږه هر څه ته تیار یو. بیا چانیانو ته وي چې نه ته مخکې پبلک سټیټمنټ ورکا، امیر خان متکی ته وي ته مخکې پبلک سټیټمنټ ورکا چې مونږه قدمونه اغستې چې پاکستان دغه وشي، تسلی وشي. نو امیر خان متکی سے پبلکلی وي چیرې مونږ ډېر ګامونه اغستې دي چې د افغانستان خوره د پاکستان خلاف نه استعماليږي. او واقعي دغه مونږ کتل چې کله غضب للحق سیوا کېده دونه په تشدد کې کمیرات، نو دا خبرې چې کوم دي دام د غضب للحق اپریشن دا دغه نه ورځ ته تیار دي چې مونږ هر څه ته تیاریږو. خو دا یو خبره ده، خبرې روانې دي خو غضب للحق هم روان دي. هغه انشا بینه دي سیسفایر پاکستان نه دي کمټ کړی. ټاک ټاک فاټ فاټ بجاری وی ډیر من حسن صاحب د خپل تجزیه شریکول د پاره